السلام علیکم. عملیات محبت چینل کې ستاسو هرکلی دی. ما ستاسو په فرمایش باندې ستاسو په واتس اپ باندې میسیجونو باندې او په کمنټونو باندې ما تاسو ته دا یو بل دی محبت تعویض راوړلو. دا چې څومره آسان ښکاري د دومره خطرناک دی او دا د موکلاتو په ذریعہ سره دی د جناتو په ذریعہ سره خپل محبت حاصلول دی. ولې چې ما ته په واتس اپ باندې خلک میسیجونه کوي چې مونږ ته داسې تعویضونه راکړه چې اها جناتو په ذریعہ باندې مونږ خپل محبت حاصل کو. نو دا یو موکلاتي تعویض دی، یو جناتي تعویض دی. د دې وجې نه چې کله دا تعویض کوئ نو ډېر زیات سوچ او سمج سره به کوئ او د جایز مقصد دپاره به یې کوئ. که د ناجایزو دپاره تاسو دا استعمال کړلو نو دا به بیا تاسو ته ډېر هټ نقصان دیر کی. ویلي چې اکثر خلک تعویضونه صرف استعمال دپاره یعنی د چا خلکو د تنګولو دپاره یا د تعویضونو اثرات چک کولو دپاره تعویضونه کوي استعمال کی راولي. نو دا تاسو سره غلطي کوئ ځکه چې هر یو تعویض چې کوم د خپل موکلات لري نو داسې د ماشومانو کې نه دی. کله چې تعویض تاسو کوئ تاسو چې ډېر زیات مجبور شئ او تاسو ته پته ولګي چې مونږ ته اوس د تعویض ضرورت دی نو تاسو بیا تعویض لیکئ. یاسې د تعویض اثرات چک کولو دپاره یا د تعویض د بل چا د تنګولو دپاره تعویضونه هرګز مه کوئ او نه زما د اړخه تاسو ته اجازت شته دی. نو کله چې تعویضونه کوئ تاسو خپل یقین پوخته ساتئ. دا زه هر چاته وایم او په هر یوه ویډیو کې وایم او که واتس اپ کې رانه څوک پوښتنه وکړي نو زه ورته دا وایم چې که چېرې ستاسو یقین کمزوری وي نو تاسو بیا د تعویضونو طرف ته مه راځئ، تعویضونه مه کوئ. که چېرې ستاسو یقین مضبوط وي، تصور ستاسو مضبوط وي نو بیا تاسو تعویضونه وکئ، تاسو ته به رزلټ میلاو شي. اکثر خلکو ولا روحانیت چې کوم دی دا نه وي یا یې کم وي او تعویضونه ورته رزلټ نه ورکوي نو تاسو په خپل روحانیت باندې لږ شانتې هور وکئ او کوشش وکئ چې تاسو خپل روحانیت زیات کړئ. د روحانیت زیاتولو دپاره اول خو تاسو ته پکار دی چې تاسو مونځ د جمع سره کوئ او د 15 وخته پابندۍ سره کوئ نو د سره به ستاسو روحانیت زیاتیږي. او بیا تاسو ته ما وظیفې هم نورو ویډیوګانو کې درکړي دي چې تاسو خپل روحانیت څنګه چې کولی شئ او څنګه یې زیاتولی شئ. وظیفې مو هم درکړي دي، تاسو ته مې طریقې هم ښودلي دي چې تاسو خپل روحانیت به څنګه چې کوئ او تاسو به خپل روحانیت زیاتوئ څنګه. اکثر خلک داسې شته دي چې هغه مونځ او داس نه کوي، بس تعویضونو او وظیفو ته یې زور ورکړی وي چې دا به مونږ ته رزلټ راکړي. او دویمه خبره دا ده چې خلک اکثر چې کوم دي که د چا ولا در پاله یو روپۍ هم پاتې شوله نو څلوېښت ورځې مونځ نه قبلیږي. که تاسو د حرامې ولا د یو روپۍ هم څه وخوړل نو نن سبا چې مونږ ګورو کم حالات دی کم ماحول دی نو مونږ ته چې 15 روپۍ هم چانه زیاتې راشي نو مونږ په ځان غلی کو چې چلو زه پرېږده. البته په 5 روپۍ باندې به هغه انسان غریب نشي، تاسو په مالدار نشئ، خو دا زمونږ چې کوم د حلال رزق وي نو هغه هم حرام مو کې راشي. نو د دې وجې نه د حرامو نه ډېر زیات ځان ساتئ. د سره هم د انسان روحانیت ډېر زیات کمیږي او هغه خوراک چې کوم په اسلام کې حرام دی نو هغه خوراکونو نه ځان محفوظ ساتئ. او اکثر چې کوم تاسو خوراک کوئ په هوټلو کې یا چېرته په شاپ کې نو تاسو ته دا پته نشته دی چې هغه ځای کې حلال دي او که حرام دي، کم قسم تسلل یې پوښ کړی دی. نو تاسو د دې ډېر زیات خیال ساتئ چې چېرته حرام نه وي، چېرته مردار نه وي. نو ولې چې تاسو ته خو پته نه وي بس تاسو ته تیار راشي نو کله چې زمونږ په وجود کې حرام شامل شي نو زمونږ روحانیت ختم شي. ځکه تاسو ته څومره هم خبرې وکړم تاسو ویډیو سکیپ کوئ بیا تاسو ته پته نه لګي چې په ویډیو کې څه ویلي دي. خو زما فرض دی چې زه تاسو پوه کړم چې تاسو تعویضونه کوئ هم خپل ټیم هم ضایع کوئ چې بیا تاسو ته رزلټ نه میلاویږي، بیا تاسو دومره محنت هم وکړئ تاسو مایوسه شئ. بلکې د هر یو تعویضګر نه د تعویضونو نه مایوسه شئ چې دا تعویضونه رزلټ نه ورکوي. نو تعویضونه هر یو رزلټ ورکوي. د تعویضونو یو چند شرایط وي چې هغه کې یو شرایط هم نه پاتې شي نو بیا تعویضونه رزلټ نه در کوي. چې څومره علما څومره تعویضګران زما ویډیوګانې ګوري هغه ما سره کنټیک هم ساتي، ما سره مانه تعویضونه هم غواړي. هغه ته اکثر زیاته تر خلک چې کوم دي تعویضګر نو هغه صرف د تعویضونو نه ځان راخلاصوي. که چاته تعویض ورکوي په ډیټیل نه پوهیږي نو ورته مزاج ګوري، نه ورته ستارې ګوري، نه ورته عدد وباسي. نو د هر یو شي دپاره چې کوم دی تعویضونه چې څوک کوي هغو ته پکار دی چې تعویضونه ښې طریقې سره کوي چې بل انسان تاسو ته شکرانې هم درکوي او تاسو باندې بروسه هم کوي. نو تاسو ته هم پکار دی چې تاسو هغو دپاره د هومره محنت وکئ. او که نه چېرې تاسو ته د دو شیونو پته نه وي نو تاسو بیا شاګردي استاد سره وکئ چې هغه استاد تاسو پوهه کړي په هر یو شي باندې. نو بیا چې تعویضونه تاسو که ځان دپاره کوئ او که بل چا دپاره کوئ نو تاسو ته به پوره رزلټ میلاویږي. څنګه چې انسان هاسپټل ته ورشي هلته کې هغه ورته مکمل پرهیز ورکړي چې دا د پرهیز وکړه نو تاسو به صحت ښه شي، تاسو بیماري به ختمه شي. نو دغه شانتې شرایط په تعویضونو کې هم دی خو مونږ د دو خیال نه ساتو.
نو به زما تاسو په یول دی بقایا چې تاسو ته څه بهتره ښکاري تاسو هغه کوئ که ویډیو سکیپ کوئ که تاسو ویډیو پوره ګورئ نو تاسو فایده ده ورکړي او که تاسو ویډیو پوره نه ګورئ نو بیا تاسو د تعویضونو باندې بلیم مه کوئ چې موږ ته تعویضونه ریزلټ نه راکوي ولې چې تاسو ویډیو چې کوم په ویډیو کې ویل شوي وي دا ویډیو جوړیږي د لپاره چې تاسو په اسانتیا سره پوه شئ چې تاسو تعویضونه کوئ چې تاسو د تعویضونو نه فایده اوچته کوي دا چې کوم تعویض ما تاسو ته راوړلو د موکلاتي تعویض دی جناتي تعویض دی د دې زکات ما ادا کړی دی زیاتره علما زیاتره تعویضګر چې کوم وي چې موږ زکات ادا کړی دی خو هغه تعویضونه ورکوي چې کوم تعویضونه هغه په خپل نه وی چې کړی نو زه په یوټیوب کې تاسو ته هغه تعویضونه اپلوډ کوم چې کوم تعویضونه ماته ریزلټ راکړی وي او زما په لاره په استعمال کې راوستي وي ماته فایده راکړی وي نو زه هغه تعویضونه تاسو لپاره اپلوډ کوم ولې چې دا صرف ویډیو جوړول نه دی دا تاسو د لپاره تاسو چې خوشاله وي تاسو کوم مقصد وي کوم محبت وي که جدایي وي که څه هم وي چې تاسو دومره مهنت کوئ چې تاسو ته ریزلټ میلاو شي د وجې نه زه په دومره ویډیو باندې ټیم اخلم چې تاسو ته ډیټیل سره وسانتیا سره پوي کوم خو که بیا هم تاسو ویډیو سکیپ کوئ نو دا تاسو غلطي ده چې تاسو نه پکې میسټیک وشي تاسو نور کې یو شرایط هم پاتې شي بیا تعویضونه ریزلټ نه درکوي نو دا چې کوم تعویض ما راوړلو دا تاسو زما ښودلي طریقې سره وکړئ بیا د اثر تاسو په خپل سترګو باندې وګورئ تعویض چې کله تاسو لیکئ نو تاسو به اول سپین کاغذ راواخلئ چې په هغه باندې د کپنۍ د اړخه لکیرې نه وي بالکل صفا سپین کاغذ وي او وړاندې نه وي استعمال شوی بیا به یو تور پن راواخلئ بیا به د یوې کمرې منتخب وکړئ چې په هغې کمرې کې جاندار تصویر نه وي لګېدلی او نه پکې بل څوک وي تاسو نه علاوه چې تاسو په تنهایۍ کې دا تعویض وکړئ اکثر خلک داسې هم وي چې په سپین میدان باندې کېږدي هغلته ماشومان هم ځي راځي زنانه هم ځي راځي یا په هغې کمرې کې وکړي چې هغې کې د جاندار تصویر لګېدلی وي نو بیا تعویضونه ریزلټ نه ورکوي نو دا ستاسو میسټیک دی دو شیونو نه ډېر زیات پرهیز وکړئ کله چې تاسو د تنهایۍ ځای منتخب کړلو نو تاسو به ځان پورې هم خوشبو ولګوئ او یا تر کرسي به هم په ځان باندې چوف کوئ څلور وړو صورتونو به هم په ځان باندې چوف کوئ چې د سره ستاسو اثار وشي چې دې ته تعویض ولا کوم موکلات دي چې هغه تاسو ته نقصان ډېر نه کړي چې کله هم تعویض نوراني تعویض لیکئ نو تاسو به د قبلې طرف ته مخ کوئ او کوشش دا کوئ چې تاسو اودس وکړئ او ښه مزدار صفا سوتره لباس کې کښېنئ ولې چې دا د موکلاتو پسندیده شوي نه دي خوشبو او یو چې د انسان وجود پاک وي نو هغه اثار به وي د تعویضونو الټا اثرات نه به محفوظ وي دا نه دی چې تاسو مثال په ښه کپړو کې هغه کا بالمازی وي او که پاکي وي تاسو ته دا پته نه وي نو دې د وجې نه تاسو صفا لباس واچوئ ځان پورې خوشبو ولګوئ چې کوم ځای کې تعویض کوئ هغلته کې اګربتي ولګوئ ولې چې دا د موکلاتو پسندیده شوي نه یا خوشبو بیا چې کله تاسو تعویض ته کښېنئ نیت وکړئ خپل یقین به مضبوط کوئ تصور به مضبوط کوئ که چېرې ستاسو تصور کمزوري وي نو چې چا دپاره تاسو تعویض کوئ که تاسو ځان دپاره کوئ که بل چا دپاره کوئ او که د محبوب دپاره یې کوئ نو تاسو به د هغه که تصور کې نشي راوستی تاسو تصور کمزوري وي نو تاسو به د خپل محبوب فوټو تصویر به خپل سترګو وړاندې کېږدئ او هغه ته به ګورئ بیا به تعویض لیکئ د دې تعویض چال نشته د ټایم نه دی مقرر ده تاسو سره هم کولی شئ خو چې کله تاسو پن او سپین کاغذ راواخیستلو نو درې وارې به درود ابراهیم ووایئ بیا به 101 دفعه یا ودود ووایئ بیا به په هغه قلم او په هغه کاغذ باندې به چوف کئ بیا چې دا تعویض څنګه لیکل شوی دی سیم ټو سیم همدغه شانتې به تاسو ولیکئ بیا چې کله دا تاسو ولیکل مکمل شولو د کې د نومونو ضرورت نشته دی بیا به تاسو په مخې کمرې کې چې کومه اګربتي تاسو لګولې وي یا مومبتي تاسو لګولې وي بهتره خو دا چې مومبتي ولګوئ خو که تاسو سره نه وي نو تاسو مچس هم راغستلی شئ نو چې کله دا مکمل شي نو درې وارې به د خپل محبوب نوم واخلي سره د موره یا به دوی ته اور ورکړي بیا چې دنه کومه ایرا وځي دا چې اوس وځي دنه چې کومه ایرا وځي نو هغه به تاسو په یوه ویران ځای کې چې کوهی وي هغلته کې به د کوهي کې به تاسو واچوئ سرزرینه داسې دي چې هغه شهر کې دی هلته کې کوهی موجود نه وي یعنی کوه هلته کې موجود نه وي نو بیا تاسو چې کوم ځای کې اوبه بهیږي په مهو کې به یې واچوئ چې د چا مزاج آتشي وي او هغو ته دا پته نه وي چې زمونږ مزاج آتشي دی نو دا هغو خلکو دپاره سره زر دی ولې چې دا د سوځوو والا دی آتشي مطلب دا دی اور دا د سوځوو والا تعویض دی دا به تاسو ریزلټ په خپلو سترګو باندې وګورئ او په د تعویض کې د موکلات والا نومونه لیکل شوي دي چې د کوم موکلات نومونه لیکل شوي دي تاسو یې ښه یقین پوښته سره وکړئ او نومونه یې واخلئ بیا چې کله دا سوځوئ نو بیا به هغه موکلات ستاسو کار کوي اکثر خلک داسې وایي چې موږ تعویضونه کوو او په هغو کې د الله نومونه دي د کلمې عادات د 786 نو موږ دا سوځولی شو نه هغه تعویضونه تاسو هرګز نشئ سوځولی ولې چې د الله نومونو حفاظت کول په موږ مسلمانانو باندې فرض دی بلکې دا نه دی چې موږ د
الله نمونه اوسوځو نو هغه تعویذونه نشي سوځول کولای د هغه خلکو د پاره دی چې دا پښتنه کړي و چې کوم تعویذونه کې د الله نمونه ویني موږ هغه سوځولې شو او کنه چې څومره آتشي تعویذونه دي یعنی سوځو ولا تعویذونه دي نو په هغه کې د الله نمونه نه استعماليږي بقایا درې مزاج دي په هغه کې د الله نمونه استعماليږي خو کوم چې آتشي مزاج دی په آتشي کې د الله د نمونه استعمال نه کیږي آتشي مطلب دا دی چې د سوځو ولا دی کوم چې سوځو نو هغه کې به د الله نمونه نه استعمالو امید لرم چې تاسو به په دې تعویذ باندې په دې ویډیو باندې په شوي وي که تاسو د تعویذ روحانيت اجازه غواړئ نو اجازه لپاره تاسو چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ کله چې څوک مزاج باندې نه پوهیږي یا په ستارو باندې نه پوهیږي یا په عادت وستو باندې نه پوهیږي نو هغه په واتس باندې میسج کولای شي هغه سره به الله رضا د پاره پورا مرسته کیږي او زه تعویذونه فی سبیل الله دي تاسو یې هر څوک استعمالولای شي ځان د پاره دي د اس شکرانه نشته دي د زکات ما په خپل باندې ادا کړی دي تاسو د تعویذونه وکړئ او فائدہ تر حاصله کړئ دا یوټیوب چینل جوړ کړی تاسو فائدې د پاره دی چې تاسو د تعویذونه وکړئ او خپل فائدہ تر اوچته کړئ نو چې کومې خبرې ما تاسو ته وکړلې دا ویډیو باندې تاسو بار بار هور سره واورئ چې تاسو مکمل په پوي شئ چې ما په ویډیو کې څه ویلي دي اکثر ویډیو خلک سکیپ کی بیا په پويږي نه بیا نه په واتس اپ باندې پوښتنه کوي نو زه چې کومه تعویذ په باره کې ویډیو جوړ شي زه هغه په باره کې په واتس اپ باندې ورته دوباره جواب نشم ورکولای ویلي چې کوم تعویذ ویډیو جوړوم هغه مطلب دا وی چې تاسو اسانتا سره په پوي کوم کبه تاسو ماته بار بار میسجونه کوي نو یو کس میسجونه نه کوي دنیا راته میسجونه کوي نو د دې وجې نه زه هر یو ته بیل جواب نشم ورکولای تاسو ویډیو ګورئ چې تاسو نه پکې سم میسټیک نه کیږي تاسو نه پکې څه غلطي نه کیږي کچېری تاسو مثال یو ځل په نشي پوي نو تاسو ویډیو دویم ځل ته وګورئ د کیس تاسو فائدہ دی چې تاسو په تعویذ باندې پوي شئ تاسو په تعویذ چې کوي به تاسو ته فائدہ درکوي هر یو انسان مجبوری لري اکثر مونږ چې کوم یو مونږ صرف ځان ته ګورو د بل چا مجبوري ته نه ګورو نو تاسو ته ما بار بار وویل چې تاسو لکه په واتس اپ باندې کلونه مکوئ تاسو سم مسلوي تاسو په وایس میسج کې پرېږدئ تاسو ته جواب لازمي ملوي کې اوس پورې چې ما سره چا هم کانټیکټ کړی دی ما هر چاته جواب ورکړی دی څنګه چې تاسو مجبوریان لري دا شانتي مونږ هم مجبوریان لرو د سټیم چې هغه مونږ جواب لګ لیټ شي خو دا نه دی چې تاسو نن میسج د سحر میسج وکړئ د مخام تاسو ته جواب ملاو شي اکثر خلک بیا دومره کالونه کوي فورن مونږ ته جواب راکا فورن مونږ ته جواب راکا نو هر یو انسان بے وسه دی مجبوریانی لري په کور کې مصلحت لري نو د دې وجې نه تاسو ته یو گزارش دی چې تاسو لکه کالونه مکوئ بس وایس میسج کې خپل مسله پرېږدئ چې تاسو سم مسله وي نو تاسو ته جواب لازمي ملاويږي چې زه وایس میسج واورم بیا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاويږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ